السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به حاجی بای. نو په یو نوي ولاګ کې تاسو ته هرکلی وایم. زمونږ ولاګ سټارټ شو تقریبا 10 بجو نه سار او د ټول نه اول خو زه ځم خپل سټوډیو ته. نو نور گپ شپ چې دی هغه به ستاسو سره په سټوډیو کې لګو. زمونږ سره اوسئ. چاته ځو؟ چاته ځو؟ مامانو له ابای نو سټوډیو ته ورسېدم. څه کوې لکه؟ راځه. څه وجې چاته ځو؟ چاته ځو مامانو له. مامانو نه زه چې کار کوم. مامانو زه بوځم سیګارې. ګورئ زه دا کار وکړم که نه دی نه زه دا کار وکړم که نه بیا به مامانو له بوځم. صحیح ده؟ وای نو ولې رمیز ته بوځم. ورشه رمیز دې بوځي ورشه. چاته؟ غاړه ته. غاړه ته نه مامانو نه دی. نو پیریانو یارولی. ها بھائی زه اوس دا ایډیټینګ کوم ناست یم. یو ایډیټینګ کې مې یو څیز خوښ شوی و نو زه پرې نه پوهېدم. اوس مې نعیم ته وویل هغه راته څه لږه طریقه وښووه. دا کوم بیا تاسو ته ښایم. ښه بھائی دا ماشوم وختي راسې ما ته لګیا چې مماڼو له ځو. تاسو به اوس وایئ چې نه مماڼه څه شی دی. نو مماڼه یو بوټی دی په غرونو کې کېږي. دومره وړه وړه دانه کوي توره یو سره یي مطلب سره کېږي بیا تورېږي هغه خلک خوري. نو دغې ته مماڼه وایي. صحیح شو؟ تقریبا 12 بجې شوې. سټوډیو کې ناست وم. اوس ځم کالج ته. ټیکنیکل کالج کې مې اوس ګرافیک ډیزاینینګ دپاره ایډمیشن کړی و. نو هلته کې ورځم. تاسو هم هلته ځان سره بوځم. نو راځئ چې ځو. ښه بھائی نو کالج ته رالم. یو کلاس مې واغستو خو ملګری راته هغه دی په ګیټ کې ولاړ دی وایي چې بل کلاس لا مه اخله. یو کلاس مې پرېښودو یو مې واغستو. بس اوس بیا ځم سټوډیو ته. وږی شوی مې روټۍ مې لا نه ده خوړلې. نو اول دغه چل کوم بیا نورې خبرې کوو وروستو. بھائی نو زه تاسو ته ووایم چې سبا زمونږ نور میلمانه را روان دي دلته کې. نو زمونږ دا سټوډیو چې ده نو ډېره زیاته ګنده شوې ده. نو اوس د دې را صفایي کوم بیا نور خبرې اترې ګپ شپ لګو. ښه بھائی نو زه اوس ځم خپل کور ته مطلب خپل کلي ته که نه. او تقریبا 5 بجې شوې. مازدیګر لمونځ به هم کول غواړي. هلته لمونځ وکړم نور ګپ شپ به ستاسو سره هلته لګو. دا زمونږ د کلي دومره ښه روډ دی. دا وینئ تاسو. دې روډ کې کار کوي او ټول روډ یې ګډ وډ کړی دی. سړی چې کور ته راسي نو دوړو به هم څښا شوی او جامې به جامې د کار وتي. بھائی تاسو ته دا خبره وکړم که نه زموږ یو ملګری تبلیغ نه راغلی دی. اوس زما خو الله هغې په کار مالو ویزو له تللی وی خو لکه زما خو الله هغې قاري صاحب خیر علي څنګه ښه دا ملګری تبلیغ له تللی وی خدای دې موږ ته ټول دغه یوه لار سمه کړي. او دا خبرې دي یاره نو اوس د ده نه اورم که درته ښه شو. ښه جي بھائی نو ماسوتن شو تیاره شوه دا وینئ. او زمونږ ولاګ چې دی نو هغه په ختمېدو دی. زمونږ بس نننی ولاګ بس دومره و. ما له اوس راکړه اجازت د سباني ولاګه پورې. د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.